بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری متا سره دی پنتون لخوانه. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل جی پی جی یا ایمیج فایلونه یا عکسونه بغیر له کوم سافټویر نه پی ډی اف ته کنورټ یا تبدیل کړئ. نو د دې کار لپاره زه راځم یو فایل خلاصوم. دغه فایل چې دی زه غواړم دا پی ډی اف ته کنورټ کړم. د فایل باندې بیا دوباره کلیک کوم. دغه درې نقطې یا درې خطه چې دي دې باندې زه کلیک کوم. بیا دلته زه راځم پرنټ. په دغه ځای کې چې دی سیو د پی ډي اف ورته انتخاب کړي دوستانو. په دغه ځای کې نور اپشنونه هم لري دوستانو. که چېرته تاسو غواړئ دغه فایل سایز ته تغییر ورکړئ نو په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې د فایل سایز ته تغییر ورکړئ. چون بای ډیفالټ چې دی لیټر دی دا زه ورته لیټر پرېږدم. بل چې دی اورینټیشن دی. دغه اورینټیشن دی که چېرته تاسو غواړئ په پورټریټ بڼه باندې یا لینډسکیپ بڼه باندې که دغه فایل سیو شي نو تاسو ورته دغه ځای نه انتخابولی شئ. زه ورته لینډسکیپ انتخابوم. دغه کاپیز چې دي دوستانو که چېرته تاسو دغه فایل غواړئ څو کاپي پکار دی، یو کاپي دوه کاپي، زه ورته یو کاپي همداسې پرېږدم چې دغه فایل مې یو کاپي پکار دی. نو بیا راځم دغه پی ډي اف باندې زه کلیک کوم. دلته تاسو ته نور اپشنونه ورکړي. که چېرته تاسو غواړئ دغه فایل ستاسو په د ایمیل په ډرایوونو کې مثال ګوګل ډرایو چې دی په هغه ډرایوونو کې تاسو ته سیو شي نو دغه ایمیلونه چې تاسو سره په موبایل کې کنفیګر دی نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه ورته انتخاب کړئ. چون زه نه غواړم چې زما د ایمیل په ډرایوونو کې دغه فایل سیو شي. زه غواړم چې زما د موبایل په ډاونلوډ فولډر کې دغه فایل سیو شي. زه ورته ډاونلوډ انتخابوم. دغه ځای کې چې دی دې فایل ته تاسو نوم ورکړئ چې په کوم نوم باندې دغه ستاسو فایل سیو شي. زه ورته لیکم چې مای ډاکومنټس په نوم باندې دغه فایل زه سیووم. بیا دغه چک باکس علامه باندې چک کوم. دغه فایل چې دی پی ډي اف ته سیو یا ثبت شو. نو زه راځم خپل موبایل ډاونلوډ فولډر ته غواړم چې دغه فایل پکې ثبت شوی دی او که نه. زه راځم دلته ډاکومنټس ته. دغه وګورئ دوستانو مای ډاکومنټ فایل چې دی څو سیکنډ مخکې مې پی ډي اف ته ثبت کړی. دا فایل زه خلاصوم. دغه فایل چې دی ما لینډسکیپ په بڼه باندې ثبت کړی و. دوستانو دا و چې څنګه تاسو کولی شئ خپل جی پی جی یا ایمیج فایلونه بغیر له کوم سافټویر نه پی ډي اف ته سیو یا ثبت کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کلیک کړئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت لرئ. الله پاک.